بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس ته ښه راغلاست. نن غواړم چې د پاراګراف برخه تاسو ته تشریح کړم. اول د بولټ برخه ده. کله چې تاسو چار جوابه سوالونه لرئ، لا څه شی لرئ، کولی شئ چې له بولټ استفاده وکړئ. راشئ مثلا تاسو وینئ چې دلته یو څو علامې اضافه شوې، او کله چې تاسو غواړئ نور آیکنونه هم دلته استعمالولی شئ. کولی شئ چې هر څه چې مو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. کولی شئ چې له دې ځای څخه کوم هر علامه چې مو خوښه وي هماغه انتخاب کړئ. کولی شئ چې عکس استفاده کړئ. دلته راشئ کوم عکس چې تاسو ولرئ هماغه راواخلئ. دلته یې بولټ په شکل یې استعمال کړئ. زه مثلا دا استعمالوم، تاسو وینئ چې هماغه استفاده شو. کولی شئ چې نمبر استفاده کړئ. کولی شئ چې حروف هر څه چې مو خوښه وي هماغه استعمالولی شئ. کولی شئ چې رنګ یې هم بدل کړئ. راشئ دلته رنګ بدل کړئ، سایز یې هم تاسو بدلولی شئ، او شروع یې هم بدلولی شئ. له یو څخه شروع ده، کولی شئ چې له دوه څخه، له درېو څخه، له هر عدد څخه تاسو غواړئ شروع کولی شئ. بعضې وخت داسې یو خبر رامنځته کېږي، مثلا افغانستان ولایتونه غزني، کابل، هرات. مثلا زه غواړم چې ولسوالۍ هم پکې راشي. تاسو راشئ دلته کلیک وکړئ او ټب ووهئ. تاسو په کیبورډ کې یو تڼۍ ده چې ټب ووهئ، هماغه کولی شئ چې تاسو د یو عنوان لاندې یو بل عنوان هم اضافه کړئ. مثلا دا کابل ده، زه غواړم چې د غزني ولسوالۍ څخه ولیکم. څه ده مثلا سنټر ده، نور هر ځای چې تاسو غواړئ چې مثلا بله ولسوالۍ هم کولی شم چې ولیکم. مثلا یو بله ولسوالۍ قره باغ، او هر ولسوالۍ چې دما خوښه وي هماغه لیکم. صحیح ده. کله چې راسم دلته دا به عمومي ګروپ وي، او کله چې غواړئ چې دا د یو ګروپ برخه شي، بیا راشئ ټب ووهئ، دا به د هغه بله برخه شي. که غواړئ چې نور خط عادي حالت کې راشي، راشئ دلته او دا بولټ بند کړئ، نور خط به په عادي حالت کې راشي. بله برخه چې ده د انټنشن برخه ده. تاسو را بشئ دلته پاراګراف. ما پرون هم ویلي و چې تاسو رنډ ولیکئ. څو پاراګراف غواړئ؟ یو پاراګراف. څو جملې ولري؟ 4 جملې. دا کلیک کړئ، یو پاراګراف جوړ شو، 4 جملې لري. را بشم دلته انټنشن برخې ته، زه به دا انتخاب کړم. انډنټ چې دا فاصله ورکوي، د واسطه باندې چپ طرف ته، راست طرف ته فاصله ورکول کېږي. که غواړئ چې چپ طرف ته فاصله ورکړئ، دا انتخاب کړئ. که غواړئ چې د لاینو ترمنځ فاصله پیدا شي، له دې ځایه استفاده وکړئ. تاسو غواړئ څومره فاصله ورکړئ هماغومره فاصله ورکړئ. دا الاینمنټ ده. تاسو غواړئ چې ستاسو خط په کوم طرف کې وي، دې طرف ته، په داسې شکل، په داسې شکل، په داسې شکل. کولی شئ کوم چې مو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. بله مهمه خبره دا ده چې دا علامه ستاسو وینئ، دا ډېره مهمه ده. اوس دا رایټ ټو لیفټ ده. صحیح ده. کله چې تاسو انګلیسي خط لیکئ دا به فالوئ. کله چې په فارسي له پښتو خط لیکئ، بیا علامه به دغه فالوئ، چې دا ډېر مهمه ده. که دا تاسو مراعات نه کړئ، تاسو به ډېر مشکل سره مخ شئ، او ستاسو پاراګراف کې به حتما مشکلات وي. بل د کالم برخه ده. تاسو غواړئ چې ستاسو خط په څو کالمه وي؟ 1 2 3 څومره کالمونه چې تاسو غواړئ هماغومره کالم انتخاب کړئ. 1 کالم ده، اوس 2 کالمه دي، 3 او 4 څومره کالمونه چې تاسو انتخابوئ هماغومره انتخاب کړئ. زه مثلا لازم 2 کالمه ورکوم. سپیس یې څومره فاصله دي 2 کالمو ترمنځ، فاصله ورکړئ. او دا ډایرکشن یې ده چې دلته ما تاسو ویلي فارسي او انګلیسي وه. تاسو وینئ چې 2 کالمه شو او منځ کې فاصله هم پیدا شوه. بل دلته دا خبره مو تشریح کړه. بل ټکسټ ډایرکشن ده. ټکسټ ډایرکشن دا هم تاسو ووینئ چې څرنګه ده. تاسو خط غواړئ داسې وي، داسې وي، داسې وي. بعضې وخت تاسو ضرورت لري چې له دې څخه هم استفاده وکړئ. دلته ډېر مشخصات نور هم لري چې دا به انشاءالله په انزرټ کې تاسو ته تشریح کړم. بل الاین ده چې دا په کوم طرف ته راشي، پورته راشي، ښکته، هر طرف ته چې تاسو خوښه وي هماغه انتخاب کړئ. بل کنورټ ټو سمارټ آرت. دلته به بېرته راشو. مثلا زه دغه سنټر او قره باغ، زه غواړم چې دا یو شکل ته تبدیل کړم. په دې باره به نور خبرې هم تاسو ته په انزرټ کې وکړم، خو تاسو فقط غواړئ چې ستاسو خط یو شکل ته تبدیل شي. اول خط مو ولیکئ، شمارې هر شي مشخص کړئ، بیا راشئ دلته کوم شکل ته چې تاسو غواړئ هماغه تبدیل کړئ. زه مثلا دغه شکل ته تبدیلوم. تاسو وینئ چې غزني د سنټر قره باغ ټول شیان د یو منظم خاص شکل ته
تبدیل سو. دلته بیا ډېرې خبرې په فارمات او ډیزاین کې پیدا کېږي چې دا به انشاءالله په انزرټ برخه کې تاسو ته لولو. هغلته ډېرې په تفصیل سره به انشاءالله دا خبرې تاسو ته هلته تشریح کوم. بل دلته څه شی مهمه دی په هوم برخه کې د پاراګراف دا آپشن دی، دا به په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کړم. اوس له توجه نه مو مننه.